اشرف غني د عبدالله سره مناظرې ته رانغی خو ولې؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. ټاکل شوي وه د ولسمشرۍ ټاکنو دوه کاندیدان محمد اشرف غني او عبدالله په کابل کې د آریانا په خصوصي تلویزیون کې سره په یوې مناظرې کې برخه واخلي. خو ښاغلي غني مناظرې ته د ورتلو ډډه وکړه. د محمد اشرف غني انتخاباتي ډلې دولت ساز په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ښاغلي عبدالله په انتخاباتي کمپاین کې د افغانستان د نجات لپاره کوم جدي او هر اړخیز پلان نه دی مشخص شوی او تر څو چې ښاغلی عبدالله خپلو پلانونو په اړه خلکو ته معلومات ورنکړي د دولت ساز ټیم د هغه سره د مناظرې ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دولت ساز ټیم دا هم ویلي دي چې د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله د ټاکنو د مبارزې اخلاق په پام کې نه نیسي او شخصي تورونه لګوي. په همدې حال کې عبدالله چې یوازې په مناظرې کې ولاړ و ښاغلی غني فراري وباله او ویې ویل چې په ډېرو مسایلو کې رښتیا نه وایي. هغه وویل دا د ښاغلي غني لپاره یو ښه فرصت و چې خپلو څرګندونو او پلانونو په اړه معلومات ورکړي وای. په هر حال په دغه موضوع باندې په ټولنیزو رسنیو کې ښه تاوده بحثونه روان دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې عبدالله هېڅکله هم د غني سیال نه ده، که هغه په پوهه کې وي او که کړنو کې وي او که د نفوذ له لحاظه وي. یو کس چې د خپل لباس جواب نشي ویلی نو ملت ته به د حکومتدارۍ څه جواب ورکړي. او ډاکټر عبدالله هېڅکله هم په مناظرې نه ارزي. خو دا چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې محمد اشرف غني دا مناظره منلې وه او حتی د ولسمشر خاص ساتونکي آریانا تلویزیون ته د امنیت د خوندیتوب لپاره تللي وو، نو دا دلیل نشي کېدی چې عبدالله برنامه نه لري او زه مناظره نه ورسره کوم. باید غني مناظرې ته حاضر شوی وای. د ولسمشر نه حاضرېدلو د هغه مخالفینو ته د تبلیغاتو لپاره ډېر څه ورکړل. فرض کړئ عبدالله مناظرې ته نه وی راغلی، د غني پلویانو به څه ویلي وو؟ آیا غني به کامیاب او عبدالله به ناکام نه ګڼه؟ خو بیا چې سړی د ډاکټر عبدالله خبرې واوري چې پرته له تخریب، نیوکې او چلک اندازې پرته یې څه نه درلودل او په خپله ټوله خپرونه کې 3 برنامې هم تشریح نه کړې، نو ولسمشر حتی په وروستي ساعت له مناظرې په شا کېدو کې برحقه وګڼي. او بل دې مناظرې ته خاصه اړتیا هم نه وه، دواړو ملت ته امتحان ورکړی. ډاکټر عبدالله خو څو ورځې مخکې هم ځان وښوده چې د افغانستان ملي ځواکونو ته یې سپکاوی او د لنډغرو ملاتړ یې وکړ. خو زه شخصا اوس دې ته خفه یم چې د هر چا خبرې به اورو. په هر حال ستاسو په نظر په دغه مناظره کې چا ګټه وکړه او چا تاوان؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو به خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو به په یو بخور کې خدای سپارم. د الله په امان.